أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو پنځو سمرید د سورې شورا. وكذلك أوحينا إليك. چونکه نن ورځ موږ تاسو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه کې د دې څخه پورې موږ خبر رسولې و د الله په فضل او کرم چې درې کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا یا جبل نور کې د الله بندگی وکړه. به جبريل د انسان په شکل باندې ورته راغی او د سورې علق ابتدایي آیتونه ورته بیان کړل. رسول الله به کول راکته شو. خدیجه الکبرى د ورقه بن نوفل خو ورله جزوه بر خاون باندې د حالات راغی. به دغه غاړو تسلی رسول الله له کېسته خوبونه او د خلوت مسله او دا خبره ذکر کول چې شپږ اقسام د وحی اونګه ذکر کړه. کله به د زړه کې الله خبر ورواچوله، کله په خوب کې یو مسله نبی صلی الله علیه وسلم الله بیان کړه، کله به جبريل د دحیه الکلبی په شکل باندې راغی یا دیوبل باندې شي، کله د معراج مسله او کله ورسره الله برای راس خبر وکړه. نن به دا خبره یې چې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې کوم خلکو اوله ایمان راوړو او د الله نبی د مکه مرکز ولې ځان له انتخاب کې او درین د منځ د مکه مشرکانو د محمد رسول الله په حرکتونو باندې ولې اثر نه خو درسو پورې د مقابله کړي اول وخت کې او کم کالونه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابتدایي او کم ملګرو ور باندې ایمان راوړو دغه اعمال سوا زمونږ او سلف صالحین په مجلسونو کې به فرق دی. دی په هر مجلس کې یا اکثر مجالسو کې به د محمد رسول الله تذکرہ کړه. دا تذکرہ به کېده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې شرکت وکړي، څومره ملګری وسره و، د ورځې حرکت وکړي او د شپې څومره ملګری شهیدان شو او څومره زخمیان شو، جانب مقابل له څومره تاوان ورواړو، څومره اسیران او څومره بایګ مردار. دا تذکرې به کېده. زګه به د هغه خلکو په مجالسو کې نورانیت او زیبایی بوا یو بل سره بچ مخامخ شونو سلف یو بل بيدا ویلي والعصر سوره عصر به ویلي چې اے خلکو ګوره انسان په تاوان کې مگر بری سلور شینو باندې تاوان نه بچ کیږي. صحیح ایمان باندې چې سړی په الله باندې ایمان راوړي او خپل عمل د رسول الله د سنت برابر کی حق باندې ودرېږي او کله چې د مشکلات رسیږي صبر. زموږ وزوج بری مجالسو کې ټول تذکرہ د دنیا کېږي. څومره دکانونه دي څومره بشي الګه فصل واپس درې شو کوانه فصل شو، څومره ګاډي دي شړې پیدا کړو څومره پیدا شي. د دې وجه نظمون بری زلونو کې رڼایم نشته، خوندم نشته، پریشانې نه دي. زګنه د رسول الله تذکرہ کوو نه دغه صحابه تذکرہ کوو نه د دین خبره کوو سوا د دین چې دنیا دا او دنیا دا او دنیا او دنیا چې څوک یادي هغه خپل خرابې کی. زیبای ختم شو توردم به زړه کې جوړ شي به سړی قید شي زړه مې راقید دي چرته لار شم او څنګه لار شم او څه وکم. دا خبره انسان له لګيږي او شروع شي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله تذکرہ ونی شي یا د عمر ابن الخطاب د مجلس کې بزمن الله خیر مو ونی شي. د عمر تذکرہ وکړه د رسول الله تذکرہ وکړه د ابوبکر وکړه د نور صحابه د رسول الله د سیرت نور سره دی او صحابي سیرت الله په فضل او کرم سره بیانو چې ازمن د دین کوم مشران دی د ابوبکر انوري تر واشر رضی الله عنه پوری کوم چې اکثر دی او اغلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په خپل عمر کې دوه دورونه تیر شوي دي. تاریخ ولالی کې چې یو د مکی دور دی او بل د مدینه، مکه المکرمه او مدینه الرسول. د مکی نوم چې انسان اخلي به د شي واخلي چې مکه المکرمه، د مدینه نوم چې اخلي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. ډیر انسان مدینه منوره اخلي هغه خر چې هغه درنا والا خارینو ار خر درنا والا خار دی
بلکې مدینه النبی او مدینه الرسول ویل پکار دي چې دا زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم خار دی دغه ګرځیدل دی په دې کې وفات شوی دی په دې کې دعوت کړي دا هغه دعوت او د جهاد مرکز دی د څه ویل پکار دي د مکی په دور کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر زیات تکالیف راغلي مدینه کې هم تکالیف وو لیکن بهم کم په نسبت سره مکیله د دې وجنه د سیرت والا د علی کی چې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم کې سرنګ والو سپین انسانو لیکن غنم رنگ شوی زکو لکثرت اسفاره یو خدا چې رسول الله ډیر سفرونه کړی وو ولی بروزه للشمس او بل دا چې همیشه د انور لګرځدونه ایسه دا رنگ مبارک ورته لګ غنم رنگ لواړو د رسول الله ټول ژوند د جهاد قران او سنت چې تاسو مطالعه کې څلور ایسی بشي د درې ایسی چې د ټول د جنگ دی یو ایسه به شرط د اعمال او مسله ده دغه کې د سره یو ولګلو دغه کې خپل په غزا کې شریک شو واغې ځکه دا مسله وشو دلته دا قیدین ورکړو ونیول الته دومره شهیدان وشول په دې کې دومره دشمن باندې غلبه رااله دلته دا مسله او الته هغه غنیمت باید د شي وشي دا د جګړې امر د جنگ قومندان هغه دی پلانې هغه دا ټول دا مسله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ژوند کې زموږ اوسو کامیابی ده زموږ اوسو هدایت الله رب العزت رسول الله بری سیرت او ژوند کې خودل او دا انسان له هغه وخت یادېږي چې قران او سنت مطالعه کوي وی ګوري اول خو انسان دغه سیرت مر یاد لري نه به چې چرته یاد لري باز خلک ورمنې ایسه بوج کې راشي دا څه داستانونه شروع شي دي دسه وشو دا لیکن کم زړه چې هغه د ایمان په دی رڼا باندې آباد دی هغه د محمد رسول الله علیه سیرت نه خوان اخلي خپل کامیابی په دې سیرت کې غني خپل ناکامي په دې کې غني چې دل ران شي او دا عبادت غني او د دنیا او د آخرت د کامیابی مسله ځکه سیرت دا معنا د رسول الله ژوند کوم ځای کې امر شوی دی منل دی او چې کوم ځای کې منع شوی دی هغه ځان ساتل دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر انتهایی زیات تکالیف راغلل تر دې پوري بعض روایتو کې درجه ورستي خدیجه کبرا طلب وکي وزما خپل راشه رسول الله ورته ویلې وی ذهبت وقت الراحه والنوم ويا خدیجه اقد الراحه او د خوبونو وختونه لاړل نور چې ما به بنزیش کله کې سره واده وکي هغه سلوي کړو په عمر وا وس چې کله د سلوي کله ورسېد موضوع په نبوت باندې مشرف شوم او مبعوث شوم د الله د خوانه نور د راحت مسلې لاړې خوبونه نور لاړل یو غم اوس ما به سر باندې راغی یو درد چې هغه د ټول امت اصلاح بلکې د انسانانو جنت دواړو تاسو خپل سوچ وکړئ یو سړی دی چې هغه د خپل خاندان مسؤل دی هغه باندې به څومره بوجي یو بل سړی دی چې هغه د خپل قوم مسؤل دی یو بل سړی چې هغه خپل ورسوالۍ دی یو بل سړی چې هغه والی دی یو بل حکمران دی یو بل د ټول دنیا بادشاہ به پاګه کې انسانانو جنت د دوړ د محمد رسول الله په غاړه باندې ورپرې واته د دې دوړو تربیته رسول الله هم د جناتو د پاره لګل شوی دی هم د انسانانو د پاره لګل شوی دی نو اې د سې نبی چې دومره غمه به سر پروتي هغه به شرط د شه د حج ژوند تیر کی شرط نه تیری د خوبونو ژوند هغه نه تیری همیشه به کلک ولاړو انسان چې د خپل کور قیاس وکړي نو بعد دغه به رسول الله قدر د معلومی کی زموږ استاد محمد رسول الله زور به د معلومی کی چې بده باندې څومره زورو د څومره د امت مبارکه پریشانی لرله دغه د هدایت مبارکه د څومره لیواله او چې په کومه طریقه باندې زما د انسانانو او د قشن د جنات د قران او سنت په تابعداري باندې راشي الله دنیا کې کامیاب کې او په قبر کې او په میدان د حشر کې او اخر کې جنت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په باب د دعوت کې څومره تکالیف ما باندې راغلي دي په چرته یو نبی نه راغلي دا حقیقت دی هیڅ یو نبی باندې دومره نه راغلي کاغه نوح علی السلام دی او قبل لې زموږ په نبی دومره زیات راغلي او رسول الله فرمایي چې اشد البلايا سخت امتحانونه چې د انبیاء راځي به په حق انسانانو باندې چې څومره انبیاء ول ورنږدې کیږي څومره چې د انسان ایمانی عمر الله په امتحان راولي زور یو اثر کې دا راغلي وی چې کله سار شي نو د مصیبت رب العالمین لوي چې یا ربي ز په چا باندې ورشم وی علی اولیاء ازما په دوستانو باندې ورشه چې وی صبر وکي ایسته درجه او چته کم او دا راحت خوشحالي دا رب العالمین لدی سر کی وی چې یا رب ز په چا باندې ورشم وی ازما په دشمنانو باندې ورشه چې سخت مستان شي ازما په مخالفت کې ودرېږي یو د بیا راګر کوم وی شه تبو برباد کړ د امتحانونو راځي پن بیو باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه نه راځي چې ډاډه والا
یو صحابي ورته ویل یا رسول الله څو وخت پورې موږ د توري په وګو باندې ګرځو دا تړه واغه وجنه او د امتحانات د مسلو سره مخامخ شو بيد الله نبی له ډډه والے وکینه سو ویل چې په تاسو باندې اسما ملګرو چې امتحان راغلی دی امتحان خو به وړاندې انبیاء راغلي دي چې هغه ارش ولا زکریا علیه السلام د الله په دین حلال شو له یحیی علیه السلام ودرول شو د اوس په دې ګمنځ باندې دغه کې ګمنځ کړی شو ایساغه قسم عذابونه باندې معذب شو دا څه تکلیف دی چې دا په موږ راغلی لکه دا اوس موږ تاسو معمولی حالت نه راغلی لکه سخته ګرمي ده سخته پریشانی ده لوګه ده کاروبار نشته لري لیکن د خپل ایمان وګوره د قرآن او سنت نعمت وګوره به د پوخانی انبیو تکالیف وګوره ته بالکل په مزو کې موږ چې څوک ژوندم کې دا وګوره مزي په نسبت سره د مخکې خلکو له په باندې دومره حالات راغلي دي زمونږ استاد په محمد رسول الله چې کوم حالات راغلي دي داغه په دې ملګرو چې کوم راغلي دي شرط کې یو روان دي ګورو وي به خپل ځانم ګورو ایمان بم ګورو دا وي سره به برابر وو وې څومره چې د انسان ایمانی او عمر په هغه باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمانی سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي وجدا دا د دین کانو خلکو مثال لشي لکه سر زرا د زرګر خواله چې کله ورشي هغه په دی ور باندې اړې راړې مقصد به بده کې دا خبره نه چې دا د سرو بیزتی کوي او به چې دا څټکونه راواله وای وای ور باندې به یو طرف ته وي او په بل طرف باندې ته وي اخر کې ته ایسه کالیو جامې جوړي کی معنا والی یو شی او بل شی او هارونه جنانه په دې غاړه کې چې په دې وګونی کې پرې پوزا دا زیب او زینت د پاره رب العالمین په موږ تاسو باندې امتحان راولي په دې صحابه باندې راوستي په دې تابعین باندې راوستي او په انبیو باندې راوستي چې الله رب العزت د دې خلکو درجه ډیره اوچته کړي مخبران دی بوز انسان باید په دې باندې چرته ناشکر نشي خفه نشي دي احادیث چې انسان ګور ډیره تسلی سړي راوشي حدیث کې راځي ابن کثیر او حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وی پورز د قیامت الله رب العزت چې د انسانانو له انعامات ورکي کم چې مشکلاتو کې واقع او صبرونه کړي را عافیت انسانانه روغ انسانان به د ارمانو کې چې الله زموږ د بدن ټک ټک وغه چې موږ صبر کړي او دغه منقبتونه دې موږ لا کړي وي دغه دومره خیر او دومره مزید دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مکی دوره دا به درې قسمه دي بلکې څلورا یو قسم ژوند رسول الله دا دی چې د پیدائش نه تر څلوي کلنې پورې دا یو ژوند به چې کله په څلوي کلنې کې دا په پیغمبري باندې مبعوث شو تر 3 کالو پورې به بل ژوند دی چې باقي کې د دعوت کو اسریه پټه یو لبورتلو بل لبورتلو د الله توحید به ورته بیانولو به د 3 کلو نه تر 10 کلو پورې دریم ژوند دی چې هغه کې رسول الله دعوت شروع کې ښکارا جهريه میدان باندې ودرېدو په ډاګر به د 10 کلو نه تر 13 کلو پورې د بل ژوند دی چې رسول الله ورته امر وکړي چې رب العالمین ورته امر وکړي چې یا رسول الله نور زم مدینه له لس کله به د مدینه ژوند دی یو لسم کله هجرت باندې به وفات شوی دی نو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مبعوث شو اولنی 3 کلونه د دعوت کو پټی کو یو سری خواله بورغه به بل چا خواله ورغه به بل چا خواله ذهن له بدا سوال مرضی چې دا رسول الله ولې دعوت پټ کو زمون رب العالمین ټول کومک د سره د چې کوم دعا غوښتل الله رب العزت دا قبل اول الله کړی د په تایید کې ولاړې وینو که چیرته د ښکارا دعوت کړي وي او دی خلکو چیرته مخالفت کړي وي د الله نه غوښته کړي وي چې الله دا خلک برباد کړي ټول به تس نسوي د پټ دعوت نه ضرورت دي او دومره قوي انسان چې هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه دعوت کې به پټ کړي اهل علم فرمایي به دې کې ډیر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې انسان کله یو ځای لاړ شنو اول به درجه بندي کوي څه مطلب ډایرک به خبره نه شروع کوي بلکې دا به یو ور داخله وچاري چې لکه زما سره به دې مسله کې شریک څوک دي زما سره به دې مسله کې مخالفین څوک دي زما سره به دې مسله کې دا دوه مخې څوک کوي چې زما مخې لړا شنو یو رقم حالات راوړي د بل چې مخې چې ورشي به زما بدی ورته بیانې د دې درجه بندي د وجنه رسول الله د خپل دعوت شروع کوي او پټي شروع کوي قتل لا قتل کول ملګری کاته چې لکه دا ملګری څوک دی او مخالفین څوک دی دا دوه مخې انسانان څوک دي ترڅو پر دا معلوم کی کچرته اولنا محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو له دا خبره کړې وي چې اې د مکه مشرکانو تاسو د 315 معبودان ګوره هیڅ نه شي کولای حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی زما سره به دې خبره کې متحد شي کې نه بربادېږي
نو په زید دی باندې چې رسول الله ځان له ملګری تیار کړی وي کې دې شي هغه خلک چې هغه سره به ایمان راوړو هغه مخالفت نه ولاړ وي دا خود چې شوله کې بډاګر باندې چې سړی ودرې دشمن او اسلحه د سړی بغیر د خبر نه ایسه هغه باندې پیرو کې وی ولي هغه به چرته تامني بلکې رسول الله خو په مسله شروع کړه به کوم انسانان چې هغه کې انابت رب العالمین هغه له توفیق ورکو ایمان نه راوړل او کوم انسانان چې هغه په ځد باندې ولاړ وي صلی الله علیه وسلم به معنی مردار کړ ختمه کړه د دې حکمت د وجه رسول الله د دعوت پټ شروع کی او انابت په انسان کې د دې صفت ته چې انسان له قرآن او سنت د توحید او سنت خیر وربکی دا انسان به په ځان کې پیدا کی اصلي نعمتونه په نعمتونو کې رب العالمین موږ تاسو را کړی دی یو قرآن را کړی دی بل محمد رسول الله سنت را کړی دی د کوم سړي چې عقیده توحیدی د کوم سړي چې د عمل د سنت برابر اگر که پاغه کې ظاهري څه فسق ولې نه دي چې وخت رب العالمین دا ولې چې هغه هم ختم کی بس اصلي نعمت الله ور کړی دی دا خو موږ رب العالمین ځان له انتخاب کې چې قرآن ورکه سنت د نبی ورکه توحید ورکه دا سړي رب العالمین ځان له خوښ کړی دی په دې ټول انسانانو کې انتخاب کړی دی د دې سړي سره په دې مناسبت باندې مینه کوا چې یو سړی د قرآن او سنت عقیده والا دی چې لکه تاسو ما الله انتخاب کړی دی یشتبیک لسان العرب کې ابن منظور فرمایي و الاختيار لمعالي الامور دی اوچت کارون رب العالمین داس مسلمان موحد انتخاب کړي او دا بل کړي او دا بل کړي او دا بل انابت به سمانا ويهدي اليه من ينيب يدور مع الحق حيث دار چې په کوم ځای کې حق مسلې الته ورزا یو کشر ماشوم دی لیکن دا خبره د قران او سنت برابر ده ته کډیر اوچت مولا ولې نه لیکن ستر دا خبره معلومه نه و واغ سره معلومه ده نو ته دا خبره نه کوي چې لکه زه مولایم زه عالم ما زه مدرس د قران او سنت مزید دی امي سړي دا خبره ولې ومنه مو دي ماشوم ولې ومنه نه من به د حق په شي ګرځو دا زمونږ ورکه د رسول الله فرمایي چې په کوم ځای کې اعلان وشو ځان ورسوا دا زما کشر دی دا زما امیر ور دی یو دکاندار دی یو زمیدار دی لیکن دا کوم عمل چې دا کوي په دې باندې د قران او سنت نه دلیل لري ولې په بل طرف باندې زمو درس ما په کلونو تدریس می کړی دی لیکن په دې مسله باندې مال علم نو واغل اشتري زبوس خمخه دغه کوله ورزم او حق حدیث به اخلم عمل قرباني کوم د دې صفت انسان باید په ځان کې پیدا کړي نظر النعیم کې څه معنا کړی د دینابت و الرجوع من الكل الى من له الكل د دې ټول دنیا نه رجوع کول واپس کېدل او اقذات ته توجه کول چې هغه د ټول دنیا اختیار مند دي انابت چې کله په انسان کې زمونږ الله تعالی هدایت کوي د دې وجه درسونه کې موږ دا خبره کوو چې قران او سنت موږ لس اسباب د هدایت ذکر کړی دي ځان له شمار بالکل بلې ځړې ولي کوي اول رسول الله فرمایي الصلاه منذ ولعبد ما ساله من چې کله انسان کې دي انسان له الله هدایت نصیب دویم دا معنی چې کله انسان د کعبه خواله ورځي حج د بیت الله کې یو ته د الله نه دعاګانې غواړي چې الله مله هدایت را دریم چې کله انسان کې د جهاد صفت پیدا شي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم الله يدخل كل من هدایت کو څلورم چې کوم انسان قران او سنت له وخت ورکه هدن للمتقین هدن للناس پنځم چې کله په انسان کې انابت شپږم چې کله د محمد رسول الله تابعداري کوي په ارڅ کې حتی فی التنعل والترجل تر دې پورې چې وسړی دا چپلی استعمالي پاغي کې د رسول الله تابعداري یو سړی دا خپل وختو ګمنځي پاغي کې د رسول الله تابعداري یو سړی مونږ کې پاغي کې د رسول الله تابعداري بازار کې سودا اخلم د رسول الله تابعداري ووم چې کله انسان د الله نه دعا وغواړي چې الله تعالی هدایت نصیب کا اتم د الله پر رحم باندې انسان له هدایت کېږي او نه چې کله انسان رب العالمین سره محبت ولري لسم چې کله انسان کې قوي ایمانی نو کوم انسانانو کې چې هدایت هغه کې انابت رب العالمین هغه له هدایتونه کول است رسول الله دعوت منلو دی قراتل دویمه خبره ده چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت لپاره مرکز دا مکه انتخاب کې دا ول انتخاب کې مکه المکرمه ولې بل خوانتلو طائف له بشر ته لاړ وی بل تقیب قاله بلاړو دي اطراف له بلاړو خپل دعوت به شروع کړي ورور براتلې وجداغه د مکه کې ذکر رسول الله دعوت شروع کړي لانها ذکر د مکه چې دا مرکز دی دارالخلافت دی دا مرکز دی مرکز قانون لري چې کله انسان په مرکز کې کار وکړي او دې چې ځان لږه پیدا کړي او ملګری پیدا کړه اطراف به خپل برابرۍ سيدنا وامامنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمه الله عليه هغه په دې باندې مستقل خبره کوي کپه یو خار او په یو علاقه کې ډیره فتنه ولې نه لیکن عالم له مناسب نشي دغه ځنه و تکتی بلکې دا بدل تکار کوي دعوت وکي ځکه په خار کې ډیر عظیم کار کوي دا مرکزیت دی قسمه قسم خلک دی خپل راځي
موسی علیه السلام دا چې کله بنی اسرائیل کې پیدا شو او رب العالمین دا مصر لبوتلو په حق تدبیر باندې کوم قران ذکر کړی دی ولی ډیری وجې دی یو وجه علماء دا ذکر کړی دی چې هغه مرکزو او دویمه وجه دا چې د موسی علیه السلام دا قوم بنی اسرائیل دا د دې فرعون او خادمان و کدا چیرته به خپل قوم کې رالوي شوی وي نو به د لوی فرعون مقابله د انسان ودرېدل د ګران کار دی ځکه چې کمزوري همت والا بوي بلکې رب العالمین د فرعون کور له بوت دی مصر لا الدر وزیرانو سره رئیسانو سره بادشاہانو سره به د مجالس کې ملاقاتونه وشوله اخر املا وتر د عظیم فرعون لوی دیکتاتور مخې له ودرېدو فرعون ولید ابن مصعب خواله او دا اق فرعون څلورم سو وکاله د ژوندو په دې څلورم سو وکاله کې دا چرته نه جوړه شوی نو دا خبر اوګه چې زه قرب ما ایست د الوهیت دعوی وکړه د ربوبیت انا ربکم الاعلى دغه په عقیده کې به دوه قول دي یو قول مفسرو دا ذکر کړی چې دا دهری دی دویم دا چې دا مشرک دی لیکن چې قران او سنت کله انسان وګوري د شرک عقیده لرله الله منلو اق موسی ابن عمران ابن قاحصه ابن يسحر ابن لاوی ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام رب العالمین د مخله ودرو مقابله ورته وکړه نو رسول الله په مکه کې ځکه انتخاب کې چې دا مرکز دی مرکز له کوشش وکړ دی التکار وکړ دی دریم خبره بدای چې کله رسول الله دا پټ دعوت شروع کینو اول کم کسان دي چې رسول الله خبره ومنله و دې ټول کې اول څلور کسانو د رسول الله خبره ومنله خدیجه الکبرى ابو بکر صدیق علی بن ابي طالب زید بن حارثه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اولنې دعوت چې داغه بیبي قبول کې خدیجه الکبرى خدیجه بنت خویلد چې د رسول الله نمخ کې دوه خواندان دي نکاح کړو به هغه وفات شول یو عائز نومیدو بل حاله به د رسول الله سره نکاح وکړه طریقه د نکاح مخکې سره کې دا بیان کړی شوی و نفیسه بنت منیه دا د رسول الله صلی الله علیه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شام د سفر نه راغی د میسره سره لاړو څډیر عجایبات ورته هم بیان کړ دي خدیجه لا او خدیجه په خپلم دا ول چې رسول الله په سر باندې شي ملائکه دا وزن نیولې وي زنانه را دعوت کوي دلته راشي دي سړي له وګوري د محمد علیه السلام په دې کیفیت باندې روان دي نو دینو فیصله ورته ویلې وې ته واده ولې نه کوي زما وسه نشته وې د زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده او حسابدار ده او چې د زنانه ده وې څوک وې خدیجه وېغه به چرته زما سره واده کوي خو ډیره خدمت کړې دي وې زه کوي څوک راولېګا نو په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه صاحب خو پرېدا او د قشنه ابو طالب شه دا ورالل شنو کانه ورته مہر کې مقرر کړ خدمت هغه ویلې نو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وحی رااله د خدیجه خوالاله دومره خبره ورته وکړه والله لقد خشيت على نفسي دغه څلور توجيهات من کړي و یو په دې توجيه وی قسم په الله ز په زمانه ویریدم ک جبريل به مال په حق شکل باندې راځي لکه کوم چې ما وریدو د شپږ سو وزره وي زړه به تقبل شي دیم دا معنی وی قسم په الله ز په خپل زمانه یریګم ک د ټولي دنیا رهبر او قائد او پیغمبر موجود کړه خو مال ګرانه تمامېږي ذمہواری و درې مناشنا توجيه ده چې اکثر محدثین ډیره ترجیح ور کوي وی قسم په الله ز په خپل زمانه ویریدم که زه پیغمبر شوم تعالی دعوت درکم او تعالی به دې لړ کې ابلیس وسوسه درواچوي او ته انکار وکړې نو ایسه به ګورته برباد شي خدیجه ډیره وکړه کزوا د محمد رسول الله ډیره کیسه تربیته وکي تسلی ورکړه او دا خبره مرته بیان کړي نو داغي په ځړ کې رب العالمین دا ایمان وردننه کې وی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باندې مشرف شو اولنې زنانه داوا د دې وجنه اسلام کې زنانه ډیره غټي قرباني ورکړي دي زنانه له سړی په سپک نظر باندې ونګوري چې دا کمزوري مخلوق د زنانه د زنره ما اوله شهیده په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها وا د فرعون د خور اولنې شهیده شو ماشته چې د فرعون علیه لعنت خادمه موده قشنده وکړي ورته ګمن زوله چې په موسی علیه السلام باندې کله ایمان راوړو نه شهیده کړه یو درې بچی د غیر واغه سو کړی کې ورته ګرم کې پاغي کې ورته وسو خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو دا کمزوري مخلوق د زنانه ډېر کمزوري دیږي اشاره ده د چې د دین خدمت رب العالمین کوي همیشه ګوره په دې کمزوري مخلوق باندې کوي قران او سنت تاسو مطالعه کې همیشه متکبرینو انبیاء له دا خبره کړې ده وستاسو خبره منګ نه منو لکه ولې نه مانی وستا په دې خوا کې چې ولړي د سپیر خلک د کمزوري خلک د خور پړه قسم په الله موږ شرمېږو په دې باندې چې موږ په مجلس کې ناسو عمار د مناسي بلال د مناسي صہیب د مناسي او دا غریبانو موږ داخله کې
دا بنگړین لري او مالداري لري او دان لري او دا خدا رب العالمین قانون دی چې څومره قوي دشمن په دې قوي کې ولې نه الله رب العزت په کمزوري مجاهدینو باندې لاندې کوي دا تاریخ پرې باندې ګوره تاسو وګورئ هر وخت کې په هر دور کې دی خو پنځه شپږ ضعفا مجاهدین ولې په بل طرف باندې زرهاو په صلهاو په لسوز ملکونه غوي بل ما بین کې اتحادونه کړی دي لیکن چغې ته وېستي معلومات نه کیږي اوس بچره پېږي او دی خو خلک چې وګوري یا باغه بشرګان درو ورځې پناره چرته چې عمر مې را پیدا کی هغه په سوال زاري باندې را پیدا کی دا وجه دره چې داس موږ رب العالمین قانون دی چې د دین خدمت امیش په دې غریبانو باندې کوي په دې کمزور انسانانو باندې متکبرین ورته ولا داخلي کې نو که داخلي کې دا بشر ډېر روس سره خدیجه رضی الله عنها دا رسول الله بیبي وا دا رسول الله اکثر اولاد دینه شوی د شواد ابراهیم نه چې هغه مارینه پیدا شو اول اولاد ابراهیم شو عبد الله دغه نور سره زینب رضی الله عنها وشوا به رقیه وشولا به فاطمه وشولا به ام کلثوم به طاهره او یدا قشن طیبه چې دا دوړ نمونه د قاسم دي وشو د مارینه به ورسره ابراهیم وشو او جبريل عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله الله رب العزت په زنانه باندې سلام وایي چې استغفر الله راضي هغه چې خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله رب العالمین په سلام هیڅ نه درلګل لیکن په خدیجه الکبرى را لګل دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ډېر اکرام کوو دا چې کله ژوندې و رسول الله د دې په حیات کې بل زنانه مونږ کړه سره د دین چې زموږ پیغمبر ځوان الګ دي ځوان 15 کلن دي لیکن د خدیجه د فضیلت د وجه نه بل زنانه سره د نکاح نه کړه او کله چې دا وفاتم شو رسول الله به اکرام د دې خپلوان کول او عائشه به فرمایي وې زب دومره غیرت کړالم ما ورته ویل چې یا رسول الله چرته بل زنانه شته او کړيشته لري اندکه خدیجه یا د خدیجه او خدیجه او خدیجه ویغي مالوي چې انها كانت وكانت هغه خدای رقم کذب او رقم کذب او دا یو رسول الله په کور کې نفس دی غلول علی حاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله आवाज ورته والله د مور غوندې کا دوی ورته وکړه د رسول الله ډېر اکرام کړي حجاج لړ جبل نور غار هرا دغه سق غار دی دغه خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیره به د خوراک او ساک مسله ور برابر ولا مجاهد زنانه او چې د زنانو قیمتي زنانه حاصل دا چې دا په ټول زنانو کې بهترینه زنانه ده څوک عائشه به سره د څوک وې ده بنا بر هر تقدیر خدیجه په نکاح کړه کله چې خدیجه په نکاح کړه د دین ورستا د رسول الله د سفر ملګری د حضر ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغله اسلام وړاندې کې ایسه هغه پر رسول الله باندې ایمان راوړو پس وړو کې ولنه مسلمان شو داش دا د رسول الله حمزه تقریبا 3 کړه 2 کړه ته کشر دی او د سفر ملګری او د حضر ملګری او د هجرت ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ایز ما ملګرو ما سره چې څومره احسانونه چا کړی دي ما دغه بدله په دنیا کې ور پوره کړی دا یوازې ابو بکر په ما باندې دومره خرچې وې سمونه کړې دي چې حق نشم پورا کولای تر څو پورې رب العالمین د حق پوره نه کړي دا زموږ اساس دویم مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم نو ورستا سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله ته راضي دي د رسول الله قرآنی صحابي دی قرآن کې الله رب عزت فرمایي اس قال لصاحبه چې کله دې خپل صاحب لوي او هو په الغار او په غار کې واغا یا په الغار د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هجرت ملګری عائشه به فرمایي یو ورځ په پلار کور لراغه وې دومره د تندې د خوشاینه په لقیدو چې د سترګو وخی روانه ما دې ته پوښتنه کې ولی وې خبره نه لري ما نه وې محمد صلی الله علیه وسلم اراده د هجرت لري ما ورته ویلو چې ما ځان سره ملګری کوي مال ولادت زما ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان سره د هجرت ملګری کې په سفر باندې چې کله روانو د مکه تر مدینه پورې اتو ورځې کې د مسر اعلان وکړي رسول ان شاء الله روان د هجرت مسله مستقله نبی کریم علیه الصلاه والسلام بکته غاته او دا قران تلاوت کوي ابو بکر رضی الله عنه یو خوا غاته کله بل خوا خلق به تعقیب ول چاته پښتنو کې چې دغه سره سوګي د سر روان دي وی رجل يهديني السبيل دا چې انسان چې مال الله راکړي دومره چې انسان هم د سیاسي بشریت هم لرو دشمن دا خبره معلومه کړه چې دی ابو بکر نه لار ورکړه او دغه سره ورته کوي ابو بکر چې ورته ویل چې نه معنا اخرت لار معلومه ده محمد صلی الله علیه وسلم مال کوي رجل يهديني السبيل بدر سره دی عائشہ رضی الله عنها ورس هغه فرمایي وې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسمان لپاره د کاته د استوري په قیدل ما ورته ویل یا رسول الله د شي انسان به چې دومره نیکی نکړي لکه د استوري وی مال وی چې آو ما وی څوک دی وی عمر وی ما ورته اسمه خپلار ورته وی ویلې وی د عمر رضی الله عنه چې د ټولي مسلې راجمع کړی چې د ابوبکر دغه ویش په سیمه نشه رسیدي ابوبکر دومره اوچت انسان اگر که په نفسي د عمر څخه خپل فضائل او د ابوبکر څخه خپل او د عثمان څخه خپل او د علي څخه خپل لیکن دې لوي شي
صفات امتیازي جدا جدا د امتیاز صفاتونه چې په یو تقدیر په بل او دا محمد صلی الله علیه وسلم وزیرو رسول الله فرمایي په اسمان کې می دوه وزیران دي جبرئیل او میکائیل لاندې می دوه وزیران دي ابوبکر او عمر رسول الله فرمایي وکړه چې دا قبرونه سپړل کېږي انسانان پر اوځي اول بزرګ زما ما په دغه کې ابوبکر او صدیق می حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې په جنت کې جدا دروازې دي باب الذکر باب الصلاه باب الدعوه باب الجهاد باب الصدقه چې کوم عمل کړي دي باب الریان اقا دروازې والا په جنت کې چې لکه د جهاد والا په دې لار راځي روزتینو په دې لار باندې راځي د صدقې والا په دې لار باندې راځي کاظمین الغیظ والا په دې لار باندې راځي د ذکر والا په دې باندې ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې دې چې انسان به چې د ټول دروازې ورته आवाज کوي او وې زه امید ساتم چې هغه به ته یا ابو بکر رضی الله عنه په جنت ټول دروازې आवाज کوي یو دروازه ورته आवाज کوي چې ابو بکر په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه ځکه دا مسلمانانو دویم مشر دی دویم خلیفہ دی د محمد رسول الله په ځمانه د په منبر باندې ناس ته د قشم بدی مصلی باندې ولاړ رسول الله ډیر ترغیبات د دې مشري ورکړي دي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وې درې سو شپېته اخلاق د اسلام د مسلمانانو چې په دې کې چا په کوم باندې عمل وکړي رب العالمین می جنت لور داخلي د الله رحم له اشاره ده ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د دې بچي څه په من کې راجم شوی کوم نه راجم شوی رسول الله فرمایي وې د درې سو شپېته اخلاق دا ټول پتا کې موجود دي ابو بکر تمره اوچت انسان دومره قیمتي یو ورځ عمر رضی الله عنه سره په مسله باندې بحث شو عمر چې بیت مخالفت وکړي چې باسو ابو بکر رضی الله عنه په اعتبار سره ډېر نرم انسانو د عمر څخه خپل راغی ورته ویل چې زه پوینو شم او ما ته باندې غوسه وکړه خیر دې ما معاف کا عمر چې ویل دې معاف کوم به ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم درې کړه دې ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم ابو بکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه راغی یا بل چې رسول الله صلی الله خبر راوړې ته خبر نه وینا وې د ابو بکر او عمر ما به کې دا مسله راغو نه طلب د معافي وکړي لیکن عمر نه معاف کړي عمر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه راغی نو رسول الله دومره غوسه شو د ټول ملګرو لوي چې ایس ما ملګرو زما د یو ملګری د ابو بکر هغه مخر تاسو مال نه پرې دی څوک په یو طرف باندې فاصله وي څوک په بل طرف باندې فاصله وي هغه تعالی دا خبره کوي چې ما معاف کوته نه معاف کوي نو دومره غوسه شو ابو بکر رضی الله عنه چې رسول الله باندې نظر پرې وته ورته ویل یا رسول الله په دې مخ کې خبره کې ظلم زما ته خو نه شو عمر ظلم نه وکړي تیرې زما ته خو نه شو خیر د غوسه دومره مکوا لیکن رسول الله به نه قلارې دو دې ملګرو له دا خبره وکړي چې زما د یو ملګری دا هم خط تاسو مال پرې دی نه څوک په یو طرف باندې څوک په بل طرف باندې غوسه کوي د دې ورځې نه را په دې خبره ابو بکر رضی الله عنه مقابله مخالفت چاونه کی علي بن مديني فرمایي وی چې کله رسول الله وفات شو داخله چې مرتد کېدل رب العالمین د ابو بکر په وجه باندې ایسه دروازه ور بند کړه د ارتداد او په اسلام کې پاتې شول او چې کله مسله د خلق القرآن مسله الله رب العزت د احمد ابن حنبل په واسطه باندې ایسه داخله منع کړه د دومره وجه حسینی وجه انسان د عائشہ رضی الله عنها سره رسول الله نکاح په دې مناسبت باندې وکړ چې ابو بکر خوشاله شي د رسول الله شخرو ده حاصل چې ډیر اوچت انسان ان شاء الله د رسول الله د سیرت تاریخ نور سره ابو بکر سره تاریخ باندې ډیر وګړه خبره کو د الله په فضل او کرم سره جمعو باندې چې ابو بکر کوم انسان دی ابو بکر رضی الله عنه باندې ایمان راوړو اسلام یې پیراوړو دین ورسره علي بن ابي طالب او چې د محمد رسول الله زمم دی د ترزوین دی کشر ماشوم د دعوت ورکه ورته ویلي چې ایمان په ما باندې راوړ ایست ایمان ور باندې راوړ علي بن ابي طالب د رسول الله په تربيت کې څنګه تاریخ ولا لیکي وی ابو طالب صاحب شو پاغي وخت په باندې ډېر فقر راغی غربت راغی او رسول الله په دې وخت کې تجارتونه شروع کړي او مالدار شو خوشي وو بني مطلب دا خبر وکړه چې د ابو طالب دا زمانه موږ تقسیم کو طالب دی عاقل دی جعفر دی علي صاحب دی څوک به یو ځان سره والی څوک به بل ځان سره والی چې دا بوج په پلار باندې کم شي او تربیتونه دې ملګری وشي علي بن ابي طالب محمد رسول الله په تربیت کې الله ورکی تربیت کو دا ډېر ناشنا سره دی اسم کله دا ابو تراب دا حسن رضی الله عنه د بچی حسین فاطمه الزهرا رسول الله باندې کا باندې ورکړه ټول غزاګانو د حاضر شو سیوار تبوک نه تبوک کې پاتو په اسمانه په وړه ولا بیرته رسول الله خو به سیوار غي هغه ورته یا علي ولی بیرته رااله وی یا رسول الله زه خو څه غوند نیم چې په کور کې پاتې کېږم ټول ملګری به څنګه په طرف باندې جو زه په دې کې پاتې کېږم دومره غیرتي ورته وی بل ته ما پاتې کړي انت مني تزمان د شي لکه چې هارون د موسی عليه السلام نه دی او پاکستان غزاګانو کې د رسول الله جنډه بر د سره وا خیبر لچ کله لاړو د خیبر کې ظالم دشي ویلي
وېزه د شي الکه مې د شي ځوانه ما چې د خبر د جنکی په ما باندې فخر کې او د ملګری په ما باندې فخر کې او دا ودا علي سے ورته ویلي وان الذي ثمتني امي هذرا ساكي الصلاح كريه المنظر وقسم په الله زم هغه انسان چې مور په سوزنه کې تړلم د هدري لقب ما لړا کړی اسد الله د الله زمره ودا کله چې ما دشمن له په بد نظر باندې کتلې چې سملول مني پرې دمه نه ایسه بیا دشمن اوجلو اسد الله دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام زما خوارج ورته عبدالرحمن ابن ملجم په نامه باندې سړی تیار کړي ایسه ور باندې حمله وکړه دغه په وخت کې چې خلافت را روسه بن شله د مناقب کې بیان کړي علي معاویه رضی الله باج ملګرو سره بیعتونه ونکړه څه مسله به کې پیدا شو بعض علما فرمایي ودا چې په خوب کې ولیدو رسول الله علیه جړل وی رسول الله له دا ویل الله رسول ته د دنیا له لاړو سره پرې خودم د فتنو نه د چې خلافت ما په وخت کې پیدا شو وی راځم ما په سره روانه کې څو ورځې وروسته علي بن ابي طالب چې شهید شو د وفات شو د به ایمان راوړو او په غلامانو کې زید ابن حارثه دا د رسول الله غلامو د رسول الله محبوب او رسول الله ورته ویلو چې تاسو ما بچي زید ابن محمد عليه الصلاه والسلام متبنه ودا به د دې وجه نه کې کمی انسان مخکې ایمان راوړی دی چا یو خبره کړي چې ابل خو لیکن خبره ده چې په زنانو کې ولنې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مور خدیجه الکبرى په مشرانو کې چې ایمان راوړی هغه زموږ استاد دویم مشر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په کشرانو کې چې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مشر اسد الله علي بن ابي طالب په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړی دی هغه زموږ استاد مشر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما دوی په ایمان راوړو زید ابن حارثه دا د موسی د ماماګانو خپل روانو مختصر غو حالات داري عربو کې دا عادتو چې هغه بخلک په زور باندې نور غلامان ته جوړول دای سوالم د مغربین کوي چې دین د اسلام کې څنګه تاسو غلامان جوړوي دا خو قسم ته دی انسانیت خلاف کار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تحقیق لګلې دی چې غلامان په څو وخت پیدا شو غلام چاله ویل شي قصیدنو نیک ابن قیم رحمه الله به دې اشاره کړی دا بلکې تصریح غلامان چې د رسول الله په وخت کې پیدا شو غلام هغه چاله ویل شي چې یو سړی د دشمن یو کس بندي شي غلام هغه ویل شي دا ولی دا په دی وجه باندې چې د رب العالمین بندگی ونه کړنه الله رب العزت فرمایي چې زما بندگی خو دې ونه کړه وځي د خپل بنده جوړم غلام جوړم دا به در باندې خدمتونه کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قصیدونه نه کې فرمایي یو شعر ویل دی وې کوم انسانان چې د رب العالمین بندگی نه کوي الله رب العزت د بندگانو په بندگی کې ورواچي هغه نه به متاثر شي و ایستاد او د امور د دې بدمعشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته خوشی کړه دنه غلام جوړ کې یو ځکه خرڅو بل ځکه ها تر دې پوری چې خدیجه کبرا راورشه د مکه له خدیجه رضی الله عنها دا واقع د محمد رسول الله سره غینه وعده کړو چې رسول الله لور کې رسول الله سره نور مینه محبت او د الله درزه لپاره آزاد دې مینه وسره وا او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام را پیغمبر شوی نه دی تقریبا د 13 کلو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کې وې تکتو اختطاف کې پنځه کړه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت لا پاتې و او به پنځه کړه ورستا اقا مسله د سوره احزاب رااله چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړ رب العالمین فرمایي چې اوس د طلاق کړه تو سره نکاح وکړ عربو کې دا عادت چې چا بر چا زوی له چې داس ما بچي دی به دا کړه چې ګڼل لګ خپل بچي کړه میراث کې به ځان سره شریکو اوس مقصد انسانانو کې دا عادت دی بچی نه کېږي یو چانه بچي وشه د بل چانه دا ظلم دی ناروا یو کو به ماشوم باندې ظلم دی دوی ماګه کې د پوی ظلم دی مانه د مور پېتی پاتې شي چې د نور شوده ورکول کېږي او بل کې چیرته دغه د کور ولا اغله شوده ورنه کې دا سبا سړی را لوي شو یا دا جلی راغټه شو نو به کې د ستو پر دی هغه حکم ماچ قران کې الله د نوم ذکر کړي زید دا چې بختور نوم دی خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سره چې د زید سے نوم والی الله ورته دیش نه کوي ورکی دیرش قران کې دا ذکر دی حدیث کې ذکر دی فقہ کتابونو کې ذکر دی د نحو سر په ټولو کتابونو کې ذکر دی وجم دا مفسرین ذکر کوي وخاب خلق ویل زید ابن محمد علیه السلام خو چې کله دا سوره احزاب کې حکم راغی زید ابن حارثه نو الله د تسلی خوشالي د پر ایس قران کې دنوم کې خو زید رضی الله تعالی عنه ودا به رسول الله علیه ورکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له دا محبوب شو د خپل فلار وینځه ورکه ام ایمن برکات دا ورته نکاح کړه هغه ډیره وکړه زنانه وا دا عبد الله سی وینځه پینځه وکړه د عبد الله نه پاتې د قشنه ودا وینځه رسول الله په میراث کې او شیونه غنم منو وغیرہ یا توري به نبی کریم علیه السلام وفات کیږي ام ایمن له مسه ژوندې پاتې ده او رسول الله به د اسامه سره مینه ولرله د قشان د ام ایمن سره د زید سره د دې ټول سره محبت مینه لرله د غلامانو کې ور باندې ایمان راوړو د دین ورستا
به دا خبره چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې داخله ولې پویږي نه ابو بکر رضی الله عنه چې کله رسول الله نه دعوت واخصو نه یې څنګه دعوت شروع کی یو چاله ورغه ځکه ابو بکر دا معلومه کړ چې رب العالمین له کیسه نعمت راکړي چې دا قران دی د دې غوړي نعمت نشتا كنا نعبد الحجر والشجر موږ د کانو د بوټو بندگی کوله فانزل الله فينا كتابا الله رب العزت موږ کې کتاب نازل کړي قران وارسل الله فينا رسولا الله موږ کې رسول الله ولګو وانزل ما هو کتاب مبین قران وسره نازل کړي ابو بکر ویل چې دې وس دعوت پکار دی یو سره خبره کوي د بل سره خبره کوي د بل سره اولنې خبره د عثمان صاحب سره وکړه چې لکه دا محمد راغلی دی عليه السلام ایمان پیراوړو د قیمتي سره د دنیا کامیابی فکر د آخرت ایس عثمان ابن عفان ایمان راوړ عثمان ابن عفان د رسول الله زم دی ذن نورین ورته ویل شي د نشه صحابي دومره حیاناک سره دی یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې نشو د خپل مبارکه غړولې وي توجه لک پاتې شو ابو بکر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس عمر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس علي صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس خو چې کله عثمان ابن عفان راغی نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ځان برابر کړ عائشہ رضی الله عنها وکړه کزوا ورته وی یا رسول الله دا څنګه ابو بکر چراغ په ماغه کیفیت عمر چراغ په ماغه کیفیت علي چراغ په ماغه کیفیت رضی الله عنهما او دا چراغ دشي ورته وی یا عائشہ زول حیا د اق انسان نه ونکم چې ملائکه حیا کوي عثمان ابن عفان ملائکه حیا کوله جامع القرآن دا دومره قیمتي انسان دی الله ورته جنت زیره په دنیا کې ورکي د تبوک په غزا کې تقریبا 900 وکانا او 200 اسنا او 2 لک دینار یا درهم د مجاهدونو باندې خرچه کړ دا چې په خله دیږي چې دومره چنده سړې په وغزا کې ورکي چې 900 وکانا 200 اسنا او په لکونه درهم اشرفي دینارونه دا ورته ورکي دی ورته دا به ولګوي اوچت انسان قیمتي انسان نبی اورځي و صدر لشي دشماله پر سر باندې راچولیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې عظیمه فتنه کې بدا شهید کیږي یو صحابي فرمایي وځه په سلام چې دا بچو کې منډه مې په شواله خود بالکل دا صدر او دشمال باندې د مخ دوره پټ کړو چې اخر مې دا سر د سلام د خونه وروکاته چې ګورم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خوارج په خپل کور کې معاشره کې ورته وی ویل په کلا باندې سر اوچت کې وی اے خلکو اګه سره وجه لیکيږي چې هغه شادي شوی جنې کړي ما په جاهلیت کې زنانه دا کړو په اسلام کې نه دا کړی دیم دا معنی چې هغه مرتد شي زه مرتد نه یم دین چې سره قتل کې ما قتل نه کړي د چا کور لور واوړي دا کارونه خو مانه دي کړي وی ایست د قرآن تلاوت کو خوارج په عطا وشول او د قرآن تلاوت کو چې گزارې په ول کې او کې اول څه کې لري په د قید باندې ورغه فشیک فیکهم الله عثمان بن عفان الله ول زبر انتقام عالم هغه کمیشن اوس د روس پاجایګر کې هغه قرآن د یمن پاجایګر کې موزیم شورته ویل شي هغه کې دا شهید څه کومه سره پاسه دولس کاله دا د خلافت مسله دنه ورسره به لوی مسلې پیدا شوې بیر دنا زبیر ابن عوام یو بل صحابي او هغه ایمان راوړ چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ترور زوی به سعد بن ابي وقاص په ایمان راوړ سعد بن ابي وقاص خپل نوم سعد دی ابن مالک تدې نشه صحابي دی اولنې هغه انسان دی چې په اسلام کې د رسول الله څوکیدار و دا پس ګرځي د مجاهد غش په اسلام کې دی وشته د ولس کلو په عمر باندې چې د ایمان راوړی دی په خپل دا فرمایي وېزه د ولس کلو په عمر باندې او چې ما رسول الله باندې ایمان راوړو دریم قسم چې مؤمن شي شپکشي شورا کې دا سړیو مستجاب الدعوات سړیو رسول الله ویل چې دغه دعاګانې غواړي ملګرو دعاګانې غوښتي یو غزا کې پیغمبر علیه السلام ورته سړی انتخاب کې دغه سړی اوله په دې ځمانه ګونډه ورته ما ته چې کم ځبه دي ورته کې حق ځای وشتو رسول الله ورته ویل فداک ابي و امي ارمي اسعد سعد زما مور خپل سره قربان مجلس کې مناسب غیر اختیاري رسول الله وکړي لاړ چا ورته ولی چاړي سعد وی قسم په الله چې رب رسول الله مره د کلمات ویلې دي چې د خوشالۍ نه رسول الله وکړي چې مال محمد صلی الله علیه وسلم د شي ویلې چې ارمي یا سعد فداک ابي و امي زما مور خپل سره قربان دومره اوچت خلق ودا په دنیا کې ورته رب العالمین د جنت زیری ورکړي و د پاریس او درون د دې سره مجاهدونو قهرمانو قومندانو دا دوه وکړو په عمر کې وفات شوی دی حقیق په علاقه کې چې په اغیزه کې د مدینه منورې نه تقریبا لس میل وړاندې خپل بنگلې جوړ کړو په هغه کې دا پروتو چې ایسه مرګ باندې راغی د دنه ورسره طلحه ابن عبید الله ایمان راوړو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض رسول الله ورته ان شاء الله قبول ورکړي و امده چې دا سخه د روانه و د احد په ډګر کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره تکالیف راغله چې سختي مقابله د ځان ورواچ لاس مبارک شل شو رسول الله ویلي ومن هغه انسان چې هغه د شخوخ غني چې د زمکه په سر باندې زيو ژوندې شهید وګورم هغه طلحه ابن عبید الله دی
رسول الله ورته د ژوند په وخت کې د شهید لقب ورکړی دی. کله چې دا وفات شو باج علماء دا خبره ذکر کړې 10 لک درهم او 6 لک دینار ته پاتې شو. دا چې په خلیه دیږي 10 لک درهم 6 لک دینار سیر علم النبلا کې دا راځي وکړه چې وفات شو تقریبا 312 ستر ته پاتې شي. تمره اوچت قیمت یو تمره اوچت صحابه مدار صحابه د دې ایمان راوړو د دې ایمان وسه زید بن ارقم باندې ایمان راوړو خباب بن الارض دور باندې ایمان راوړو عبد الله بن مسعود په ایمان راوړو دا نشنا صحابي دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پڼي بالغ ته مسواک دا به څنګه د رسول الله د شکل سره بالکل مشابه وو چې په کوم کیفیت رسول الله ناس درس او تدریس له منځ بالله عبد الله بن مسعود په هغه کیفیت عمر رضی الله عنه ویلي وکونه پند شي وړو کې غوندي خو لیکن د علم نه سم ډک دي. رسول الله ورته ویلي وې زب تاسو له هغه شی غوړه کوم چې کوم ابن مسعود تاسو له غوړه کړی دی. امام ابو داود الافغانی فرمایي وې د ابن مسعود مثال د صحابه په دې مابین کې د شي لکه ابراهيم عليه السلام چې د انبيو په مابین کې د دې ایمان راوړو د دې نورسه بلال ابن رباح د دې ایمان راوړل ناشنا صحابي دي. دې له توجه کوي اخر مسلم دار بلال رضی الله عنه بلال بن رباح د حبشو د رسول الله خادم د رسول الله مؤذن د نکلو تاریخ ولا دي چې معلوم نه دي لیکن په دې کې ایمان او د ایمان د وجه رب العالمین په دې دنیا کې د شی وسلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې چې کله جنت ته لاړ زمانه مخکې په بلال صاحب روانو د خادم په صفات داغه د پڼو دا کشر مې اوریدو یو ورځ ورنه پښتنه وکړه ورته ویل شي بلال کوم عمل تکای وی یا رسول الله زما خو بل عمل نشته مگر کله چې زه او دسو کوم به دا کوم رمز کوم چې کوم الله لیکل دي 2 رکعات 3 رکعات شپږ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا کله چې اذان وکم د اذان د اقامت په مابین کې 2 رکعات منځ وکم دا چونکی مؤذن د جمعه نه نیمه ګنټه وګنټه مخکې راتلو رب العالمین د دې عمل د وجه جنت د رسول الله نه مخکې بوتلو اې به دا مطلب نه چې د رسول الله نه مخکې بهتر دی معنا د خادم په صفات کم سړی چې جمعه سره تعلق لري ان شاء الله کله په دې باندې خبرو کو یو سل 15 کسان دي چې رب العالمین او شیونه دي چې د عرش سوري لاندې کې نه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحم لاندې یو پکې حق انسان د جزلې د جمعه سره تړل شوی دی د نیمه ګنټه راته چې مخکې څوک دا الله وختي جنت ته داخلي دا یو اختلافي مسله ده چې سړی په مکروه وخت کې د 12 بجو وخت کې د نور راخطو پر وته وخت کې جمعه ته داخل چې تحیت المسجد وضو کولې شي نشي کولې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې نشي کولې درې روایت دراوړي دي او په بل طرف باندې جمهور علما یو روایت راوړي او دا خبره کې چې دا کولې شي صلاه توبه او پلان په هغه باندې قیاس کړی دي. نو بلال رضی الله عنه قیمتي انسان د زید ابن حارثه او د بلال رضی الله مبارک درجه اگر کدا غلامان ولې نه و لیکن رسول الله بده د جګړو امیران مقرر ول او ابو بکر او عمر به ورته معاونین ټاکل یو خو دې کې اشاره ده دیلا چې امتیاز او بالاتری دا ګوره په نسبونو نه ده دا په عمل ده. بلال ابن رباح دا د څه سړی دی چې عمل کړی د تحیت المسجد تحیت المسجد او تحیت الوضو رب العالمین مخکې جنت لا بوتلو. دویم دې کې اشاره ده دیلا چې د مؤمن یو معمولو غندي عمل ولې نه دا ګوره رب العالمین په نسبت ډیر اوچت دی. حدیث مستدرک د حاکم کې راځي رسول الله فرمایي وې د تاسو د یو مؤمن چې د ظریف اندازه باندې عمل وکي رب العالمین دغه عمل تربیت کوي دومره غټ کی لکه څنګه چې د احد غر غټ دی لکه پتاوسو کې دی یو اس بچي چې هغه تاسو د اس او د اس په بچي تاسو تربیت کوي خط طریقه باندې رالو ان شاء الله څنګه عمل دومره تربیت کوي. او بل دې کې اشاره ده چې اي خلکو ایمان او عمل صالح ایمان سمانا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد به رسول الله چې کوم خبره موږ لراوړي د پاغي باندې یقین او رسول الله باندې اعتماد. عمل صالح سمانا کوم عمل چې د قران او سنت سره برابرۍ کته ذکر کوي کته مونږ کوي که روزه نسي که دعوت کوي که صدقه ده که jihad ده که خوب ده که جامه که غم که وادي که تجارت که وادي که هر مسله خو چې په هر خبره باندې د څه وایي چې قال الله قال رسول ته عمل صالح والي الله رب عزت بس عمل چته دي کی اشاره ده. نو بلال رضی الله دا مسله وکړه چې هغه ایمان پیراوړو چا یو کال وسه چا 2 کال چا 3 کال ذهن له پیدا سوال راځي چې د مکی مشرکان ول پر دعوت باندې خبرې دل نه جواب دا چې الته نکاح خلق نورم وو به تور مثال زید بن عمرو بن نوفل قص ابن ساعده وعبد الله ورقه بن نوفل دویم د عقیده لري چې دا بس دعات خلک خپل دعوتونه بکړي سلويته پر خبره ورسېدله. دغه وجدا علماء ذکر کړي چې دعوت پورې فرق دی. بعضي انسانان چې هغه د شي لکه موږ تاسو نه چې په دې کې د قران درسونه کو ګرځره منځونه کو څوک مل سنوي ولی بعضي د شي انسانان دي زموږ تاسو مسلمانان رونه چې په غره کې د ګټ لاندې نو چې د نن دشمن نه پریدي ځکه زموږ دغه د ایمان مابه کې فرق دی.
زمونږ او دغه دعوت مابین کې فرق دی زمونږ او دغه عمل مابین کې فرق دی زمونږ عمل په دې مرتبه کې دی چې ګرځو دغه عمل په حق مرتبه کې دی نو د دې وجنه د رسول الله دعوت تیزو او د دې خلکو عملونه چې هغه زید ابن عمرو ابن نفیل او د بلبل دې په عمل کې لږ سستو معنا کچا به مخالفت وکي بس کیسه کې نه و دې پورې دا خبر را ورسېدله نو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله پورې دا مسله وا دا دعوت خد 3 کالو کې اخري خبره دې ملګرو کوم عمل کو سلوختم کال کې مبعوث شو 3 کال کې دا پټ دعوت کړي 3 کارونه کړي دي یو دا منځونه کول هغه وخت کې دوه منځونه فرض ده سره او ماخصن نور نفلونه و حدیث مسعود احمد کې راځي رسول الله فرمایي وکتا سو وغواړي چې الله لور نږدې شي او الله رب عزت تاسو دا غوونه او ارث د خپل حکم برابر استعمال کې نوافل کوي کافر لګوري هغه موږ تاسو د عمل ورسته کوي ځکه موږ تاسو کله عمل کوو نو موږ په تایید کې رب العالمین دې کدا کافر به موږ باندې بریک کینو الله موږ په تایید کې ودرېږي د پلان به موږ نه شټینګې دي خو موږ کله په یو نقشه باندې د عمل ورسته کې کله په بل نقشه لګه کرکټ ته پلاني مقابله ده او دا ډرامي راوتی دی او دا شوینه راوتی دی دا موبایل راويستي ځوانان په دې باندې مصروف شي د عمل نه خالی شي نو موږ چې کله د عمل نه خالی شي الله به موږ څه کوي کافر چې به موږ باندې کله برید وکي نو موږ به دومره امکانات هم نه لرو چې دا مقابله وکړو دومره طاقت یې به موږ ماتي وکړو نو منځونه کول په دې باندې الله سره تعلق برابرېږي تهجد کولې و د سر منځنه اوس موږ د کیږو هغه به د کېدل نه هغه به ذکرونه کول موږ د رب العالمین بندگی کټ کوو او خپل خوب ور باندې راوچتو هغه به دا کار کوو خواهش به کټ کې د الله بندگی به راوړان دکړه موږ د خلکو د رضا په شګور جو د خلکو د رضا پروا نه کوله احمد بن حرب فرمایي به ما د خلکو رضا پرې کو د الله سمه په عبادت کې خون پیدا کی ما وې چې کله وارث عائشه رضی الله عنها خطر ولېګو و مال نصيحت وکا و د خلکو رضا پرې د الله رضا والا و داس مره پر کافی ده امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله او نظر النعیم کې دا خبره نقل دا ورزن ناس غایت لا تدرک دا د خلکو خوشالي د چې فرمایي چې وردا نشي لاندې کېدلې دویم کار تشکیه النفوس شروع کړه دروغ موایا حسد مکوا کینی مکوا غیبت مکوا گناهونه مکوا بلکې تقوا وکړه د الله محبت خپل کا دا وکاو دا کم چې د کول دی هغه وکړه کم چې د نه کول دی هغه پرې خو او دریم دعوت ال قران شروع کې نو مونږه د رسول الله په سیرت کې اولنی سره کسان دا وی ایمان تیغه نور سبه سلوي کسانو پورې دا خبره ذکر کړه نو د 3 کالو پورې د رسول الله په شریعت دعوت کې دا مسله ورسېده ان شاء الله روانه چارشنبه پورز باندې څلورم کال د رسول الله د نبوت شروع کیږي بیا او باقي کې هغه خبره کو چې کوم کارونه تر لسم کال پورې وشوله سری دعوت پاتې جهري دعوت به شروع شو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابع نصیب کړي دا مهم اعلان ده سبا ان شاء الله د و بجونه زموږ په مدرسه تعلیم القرآن و سنت نارجباغ کې د شیخ صاحب احمد شاه د ترجمه افتتاح او زموږ وړه دوره د اختتامي پروګرام دی درش 15 د شتلوي پورې کسانه زموږ ان شاء الله غته وړي دورې نه پاريږي دوه بجنو پروګرام شروع کیږي د دورې تفسیر افتتاح او د دورې حدیث یعنی د مشکات هدايه به دوی جلانه د اختتامي پروګرام دی نو د رب العالمین د رضا لپاره خپل به برخه ول ټول ملګرو سره دا خبره شریکه کو چې سبا د خیر په دې مجلس کې موږ سره شریک شي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي ان شاء الله دې بارے کې تفصیلی خبرو کو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على